رب العالمین فرمائی چې دنیا دا زندگی نه ده مگر دا کیل او تماشه ده. رب العالمین د دنیا زندگی ته کیل او تماشه ویلې ده. او واقعي رونو کې انسان سوچو کې نو د دنیا دا جون اصلو به ټوقې دی. دا چې کم ماشومان لکانی یا ماشومان جنکې وي نو دیم خپل مابین کې لوبې کوي. د ماشومانو جنکو ګوډیان هم جوړې کړي، ګوډاګي هم جوړ کړي او ځان له به کوټنۍ جوړی په هغې باندې په دې انور کې او په دې ګرمۍ کې ځان لړوچی، په هغې باندې هغه خپلې لوبې وکړي ځان له پیړوچې جوړې کې اخوا ماښام کې او مازدیګر کې وللته ورکې بیا روان کړي. نو دغې کوټنو جوړولو هغوی تاخیر پیدا سو رسوله او دغې ګوډاګیانو جوړولو ورته څه پیدا ورسوله. دغه شان زمونږ او ستاسو حل دی. ځان له انسان کور جوړ کړي، ځان له انسان حجره جوړه کړي. ټول ورځ انسان د دنیا په هر څه کې مشغوله دی. یو ورځ د انسان د دنیا نه لاړ. دنیا سره مال او محبت ساتل دا ښه کار نه دی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې حب الدنیا، محبت د دنیا دا جرړې د ټولو ګناهونه دي. دا سر او جرړه د ټولو ګناهونو ده. انسان ته وګوره چې د چا دنیا سره محبت دی نو کدی دا پردی ځمکه نیسي ځان له آخرت تباه که. دا ولې دنیا سره چې مینه نه وه نو پردی ځمکه به د خپو لاندې کړې نه وه. او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي یو لیش پردی ځمکه چې تا راونیوه نو دا به د اوو ځمکو پورې پر ورځ د قیامت او د محشر میدان کې ستا د غاړه کې ویزان دي. نو دا دومره د آخرت تکلیفونو ته چې غاړه کېښوده دا ولې رونو دا دنیا سره که مینه نه وه نو دا به نه وه. د انسان چې لږي شي او یو بل سره روان شي په دې پوله، یو وایي دا پوله زما ده او بل وایي دا پوله زما ده، یو وی دا دیوال زما دی او بل وی دا دیوال زما دی، یو وی دا پټې زما دی او بل دا وی دا زما دی او په هغې باندې ډز یوشي او آخرت یې تباه و برباد شي. رونو دا ولې دا دنیا سره محبت دی. که دنیا سره مینه نه وه نو دا قاتل او بتنو جوړ شوی. بل لږي شي غله وکړي غلا نو چې دا غله انسان کوي او پردی مال دی د خپې لاندې کوي او ځان له آخرت تباه کوي. دا د څه د وجې نه؟ دا د دنیا د محبت د وجې نه. انسان که ډاکه کوي، انسان که سرقه کوي، انسان که غلا کوي، دا ټول د دنیا سره مینه ده. دنیا سره د انسان مینه زیاته ده. ټول ورځ چې سار شي تر ماسخوتنه پورې منډې تړلې دنیا پسې دي. که ته وایې چې زه پکې منظم کومه ولاړ په مانځه باندې لیکن ستا پړه کې سوچ د دنیا دی. که ته وایې چې ما سره خو لاس کې تسبیح دی زه خو پې لګیم الله الله ویمه نو په خولې الله وی لیکن سوچ ته په دنیا کې دی. ټول ورځ سوچ او فکر د قرآن تلاوت ته په ناست دی، په خولې به د قرآن الفاظ د خولې نه وځي، ذهن به د دنیا ته. او د هغې نه علاوه بعضې وخت کې به دله دا خلک راشي یره کاروبار مې خراب دی او که داسې وظیفه دی راته وښولنو، یره نوکري راته نه میلاویږي او که داسې وظیفه دی راته وښولنو، یره دا جینۍ غواړو راکوي یراله نه او که داسې وظیفه دی راته وښولنو. ښه ده چې کې څه ګناه پکې نشته خو دغه وظایف او دا ذکر اذکار دا د آخرت د ګټلو یو ذریعه ده، هغه هم د دنیا دپاره ته استعمالی. خلک به وایي چې لګیا یې د قرآن تلاوت کوي او مقصد یې آخرت ګټل دی. نه، هغه لګیا د دنیا دپاره. یو پیر نه دی غشتی چې دونه وایه دوکان به مې روان شي. هغه د قرآن تلاوت د آخرت د ګټلو ذریعه ده. دنیا سره د محبت دی هم د دنیا دپاره وی.
هغه ذکر اسکار چې دا د آخرت د ګټلو یو ذریعه ده هغه هم دنیا سره د محبت دی هغه هم د دنیا دپاره وروڼو د هر څیز نه کاروبار جوړ شوی هر شي ته چې وګورې هغې نه یو کاروبار جوړ شوی دی دا دنیا سره محبت دی خفه کیږو به نه بعضې خلکو مدرسې وښکي مقصد یې د الله رضا ده بعضې خلکو مدرسو وښکي ده مقصد یې دا دنیا دی چې زه مدرسه مې وښکه او چندې به کوم کور به هم پکې چلوم د کور خرچې به پکې هم پوره کوم پرون یو ملګری را سره میلاو شو و یو ځای ته تللی وم و یو سړي راته وی تخبیه کې وی راته وی چې یو سړی را پسې راغی د مدرسې مختمم چې مدرسې پسې هم ډېر زیات بل راغلی دی او ما پسې هم 40,000 د کور بل راغلی دی او سره وباسه نو تا پسې چې 40,000 بل راغلی دی ایسي ته مه کښېنه چې در پسې نه راځي که نو اوس د کور دپاره هم چندې کې چیرې د کور پسې مې بل زیات راغلی دی دا راله راکوه یا بعض انسان ته وګوره د قرآن درس به کوي په دې مقصد به کوي چې خلک دا قرآن زده کړي نه هغه هم مدرسې له ځان له 8 مرلې ځای والي یو کاروبار د هغې نه جوړ کړي یو ماشوم نه 500 بل ماشوم نه 500 د بل ماشوم نه 500 د بل ماشوم نه 500 هغه د قرآن هغه درس هغه د الله د رضا دپاره دی هغې نه دې کاروبار جوړ کړ او که یو ماشوم د میاشتې دا 500 روپۍ راونړي ځه ستا په شانتې سبق نشي ویلی چې په جیب کې پیسې نه او په لاس کې تعلیم نه نو هغه بچي سبق نشي ویلی ځه کور کې به د جینکو مدرسه یې به جوړه کړي خلکو ته به علم ښیي په یو جینۍ به یې ښودي زر به ته راوړې په بلې جینۍ به یې ښودي زر به ته راوړې قسم په خدای خاوند بیا ټک کار نه کوي او په هغې کې به کور چلی دا دنیا سره هغه محبت دی د هر شي نه یو کاروبار جوړ شوی دی نه څه کار ورسره شروع که د دنیا خلک کارونه کوي هلته مدرسه هم چلوه ځان له پلاټه له خرڅوه د کاڼو کاروبار ورسره شروع که څه بل کار ورسره شروع که زمینداري ورسره کوه هشته ښکلې کار به دې پکې کېږي نو د دنیا سره دنیا کې به ورخښېږه مه دنیا سره محبت مه ساته کیل تماشه ده د دې دپاره انسان لګیا دی خیرت یې ځان له تباه و برباد که امام غزالی رحمت الله علیه یو خشته مثال د دې پیش کوي و یو سړی په لاره باندې روان دی او ورپسې زمری دی دا سړی ته مخکې د دې ته منډې وی او دا زمری هم ورپسې د منډې وی دا سړی چې په کومه باندې تاویږي زمری هم ورپسې په هغه تاویږي سړی مخکې دی او زمری ورپسې دی سړی مخې ته ګوري چې خدایه پاکه چته اونم نشته چې د اونې ته وخېجمه په دې لار کې اونم نشته چې د زمري نه بچ شمه او دا زمری خو ما هلاکوي دا خو ما خوري پرېږدي مې نه ما پسې شوی دی اونم نشته یو ځای کې کوي دی کوي د چې کوي ته وکتل ځکه خیر انشاءالله دا کوي خو مخې له راغې او زه دې کوي ته به ورو دانګمه نو د دې زمري نه به زه بچ شمه او چې کله دا زمری لاړ شي نو بیا به د دې کوي نه راوخېجمه کله چې دا سړی دې کوي ته ورنږدې شي او دا زمری ورپسې دی نو چې دې کوي ته ورنږدې شي او دې کوي ته وردانګي چې وګورو نو لاندې کوي کې د اوبو د سر د پاسه تور مار دی مار یا خدایا ما خو چې کوي ته به ودانګم او د دې زمري نه به زه بد شمه دا خو تور مار دی نو که وردانګم لاندې مې دا مار خوري شاته زمری دی لاندې کوي کې مار دی چې سوچ یې وکړو نو د هغې کوي په منځ کې په دې غاړه کې واښه راختلي دي نو چې دا واښه او ګیا راختلې ده د وی راشه د وښو پورې او د جړلو پورې به ونښلم لاندې به د مار نه هم بد شم بره به د زمري نه هم بد شم چې کله دا زمری لاړ شي بیا به بره وخېجم چې کله هغې کوي ته ورښکته شو او هغې جرلو پورې ونښته نو خوشحاله شو چې ځکه خیر د زمري نه خو هم بد شوم لاندې د مار نه هم بد شوم خو چې ویې کتل نو یوه توره مږه ده او یوه سپینه مږه ده په هغې جرلو باندې نښتې دي ډېرې جرړې والې دي هغې لاندې غورځولې دي او بعضې پکې لا پاتې دي دی حیران شو چې یالله پنۍ مې په جرړو باندې ونیوه بره زمری دی لاندې مار دی دا خو تور او سپینه مږه په دې جرړو نښتې دي دا خو لږې لږې خوري څه لاندې غورځوي جرړې خوري نو چې دا خوري خو لاندې به ورپوځم د مار خوراک به شم
دغه سوچ او فکر کې دی یو خوا بل خوا ګوري په دې کې مزیدار خشته د نرو بچو کبین پکې ولیدل چې کبین ته وکتل د شاتو کبین ډک دی او دا مچۍ تې تللی دي یاره مزیدار شات خو راته میلو شو وی ګوره په خولې باندې چې هغې په یو لاس یې هغه جرړې نیولې دي په بل لاس یې وسکل خوند یې ورله ورک زمرې ته بریر شو لاندې ته ماریر شو تورې او سپینې مګه تېره شوه جرړې تېرې شوې لګیا دی مزیدار لږ لږ شات خوري ښه نو چې دی په شاتو شو دا خو د زمري غم پکار دی دا خو د مار غم پکار دی دا خو د ځان نه دا مږې شړل پکار دي اخو لګیا دی ګویا خوري خو زه به کم خورم په هغې لذتونو باندې اخته شو هر څه تېر شو نو امام غزالی رحمت الله علیه وی انسانا دا چې کم منډه وی نو دا ته او دا چې کم زمرې د سړي پسې شوی نو دا ملک الموت ته دا د مرګ فرشته ده دا در پسې ده او ته ترې مخکې چې په کومه ځای در پسې ده پرېږدي دي نه لاندې به هغې قبر ته ورپوځي او د مارانو لمنانو خوراک به شي دغه د انسان نه یو سوچ او فکر کې انسان لګیا دی اول به خپل غم کې بیا به د بچو غم کې بیا به د نوسو د کړوسو غم کې دنیا پسې داسې نښتل نه دي پکار ټیک شوه بغیر د دنیا نه زندگی نه تیریږي خو زموږ علما فرمایي وایي د دنیا ګوره کشتۍ بغیر د اوبو نه هېڅ چرې نشي چلیدی کشتۍ به هله چلیږي چې اوبه وي نو بغیر د مال او د دولت او د دنیا نه زندگی نه تیریږي ولی چې مال در سره نی سوال بکې که خپل عبادت پکې نو کشتۍ دپاره اوبه پکار دي خو دا اوبه به د کشتۍ نه لاندې کشتۍ به په هغې کې ګرځي راګرځي پیدا دې واخېسته او که دا کشتۍ سوری شوه او د اوبه دننه کشتۍ ته رالې همده دغې اوبو د وجې نه کشتۍ روانه وه خو چې دننه کشتۍ ته اوبه رالي کشتۍ به اوس هلاکوي نو د مال او دولت مثال په شان د اوبو دی ستا جون بغیر د هغې نه نه تېرېږي وګورې دا مال او دولت محبت بړه ته را دننه کښېنه لکې به د محبت د الله پروتي لکې به د محبت د پیغمبر پروتي کار به د دین کې مال او دولت به وي بغیر د هغې نه کشتۍ نه چلیږي او که اوبه را دننه شو کشتۍ ته کشتۍ به غرقېږي نو زړه ته به د مال هغه محبت دا را دننه کښېنه نور بغیر د مال او د دولت نه دا زندگی نه تېرېږي د دواړو جهانو د سردار مبارک صحابه فقرا د مهاجرینو یو ځل رسول الله مبارک راغی نو د مهاجرینو دا فقرا طالبان فقرا دا جزانان یو بل سره ناستی او په وجود باندې پوره کپړه هم نه وه صرف دومره کپړه وه چې هغه خپل عورت یې پې پټ کړی نو یو بل پورې داسې جوخ ناست و د پاک پیغمبر مبارک دا نظر زمونږ په دې بدنونو باندې پرونه ځي یو کس د قرآن تلاوت کو او نور ورته غوږ ایښودی دی د دواړو جهانو سردار مبارک الله راولېږه نو چې پاک پیغمبر مبارک الله راولېږه نو چې د دوی په سرونو باندې ودرېده نو چې صحابه وکتل فقرا مهاجرینو دا خو رسول الله مبارک راغی نو تلاوت یې بس کړ نو د دواړو جهانو سردار مبارک په سلام واچو دوی ورله جواب ورکړ وی ما کنتم تصنعون سم کول د الله رسول یو د قرآن تلاوت کو نور ورته غوږ ایښودی دی وی زه الله راولېږلم چې تاسو په دې حالت صبر کوي زم در سره ځان صبرناک کم ورسره کښېناست نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته څه وایي وایي دا فقرا مهاجرین او غریبانان دا به د مالدارو نه 500 کاله مخکې جنت ته ځي دا مخونه یې روښانه شو نو دا فقرا طالبان دا جزانان د دواړو جهانو سردار مبارک لراله دومره جامې یې وې چې هغه خپل وجود یې پې پټ کړی و هغه ستر د غورت لکه د نامنه واله در کونډو پورې کونډی به سړی پټوي او د نوم که ښکاره شي خیر دی خو د نوم نه واله تر کونډو پورې به ځان پټی ملا شا که ښکاره شي خیر دی د سړي د ښځې نه دا د سړي غورت دی نو دوی د هغه عورتونه پټ کړي او نور دومره جامع نه وه نو د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي د الله رسوله موږ چې الله په دې کم حالت کې ساتلی یو په دې حالت باندې موږ د الله نه راضي یو د الله نه خوشحاله یو ګیله هم نشته د الله نه راضي یو د الله نه خوشحاله یو
خو د الله رسول یو فکر را سره شته زمونږ چې کم مالدار رونه دي او صحابه دي ستا نو هغوی هم عبادت کوي او موږ کوو خو هغوی مالي عبادتونه هم کوي لکه بعضې عبادت د بدن سره تعلق ساتي لکه مون شو بعضې د مال او د بدن دواړو سره تعلق ساتي حج کې چې لاړ شي مال به مو لګي او طواف به هم کې او بعضې مال سره تعلق ساتي صدقه دې ورکړه زکات دې ورکړه دا مال سره تعلق ساتي جماعت ته جوړ که مدرسه دې جوړه کړه نو د الله رسول هغه چې کوم مالدار زمونږ ملګري دي نو هغوی خو مالي عبادتونه هم کوي او بدني هم کوي او موږ صرف بدني کوو مال را سره شته دی نه نو مالي عبادت کولی نشو نو فکرمند په دې باندې یو چې هغوی به په جنت کې لوی مرتبې حاصلې کړي او موږ چته ښکته پاتې نشو موږ هم وایو چې لوی مرتبې حاصلې کړو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته داسې څیز درته ښیم چې تاسو به د هغوی نه د هغې په وجه باندې جنت کې مرتبې زیاتې ومونئ ورته وایي هغه څه دی وایي چې کله تاسو مونځ وکړئ نو مانځه پسې 33 کرته سبحان الله وایې او 33 کرته ورپسې الحمدلله وایې او 34 کرته ورپسې الله اکبر وایې وایي تاسو به د هغوی نه په مرتبه کې اوچت شئ په جنت کې بس دوی خو چې دا اورېدل خوشحاله شو ډډو ته کېناستلو سبحان الله الحمدلله الله اکبر شروع یې پې وکړه دا به یې وي هغه مالدار صحابه خو زمونږ د مالدارو په شانتي نو هغوی هم ورته داسې پټ کتل چې دا دوی څه کوي هلکه دا خو تسبیحات وایي هغوی هم پې شروع کړه د دواړو جهانو سردار مبارک له لاړل د الله رسوله موږ ته چې د کومه وظیفه ښولې او وظایف ترې راته ښولي وو موږ خو پټ وې هغه رونه هم رانه خبر شو هغوی هم پې شروع کړه ناوی مالی عبادتونه هم کوي د الله په لاره کې مالونه هم خرج کوي او دا هم وایي نو دا خو موږ نه مخکې نشي د دواړو جهانو سردار مبارکو فرمایل ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل دی بچې په چو غواړي په هغې یې کوي دا د الله فضل دی نو بعض انسانان داسې دي چې رب العالمین د نیکانو اتقیو له مال او دولت هم ورکړی دی لیکن سره د هغې نه هغوی د دین کار هم نه دی پرېښی نو دا په دې باندې اوس د الله فضل دی چې الله مال هم ورکړه الله دنیا هم ورکړه او توجه ولا الله آخرت ته پیدا کړې ده هغه منډې تړلی آخرت ته وایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا بس د الله فضل دی بعض انسان له دنیا هم ورکي لیکن ټول ورځ به لګي د آخرت دپاره دا خالص د الله فضل دی نو داسې به نه کې چې آخرت تیر کې او دنیا پسې اخته شي ورې دنیا دا د ټولو ګناهونو جرړه ورته پاک پیغمبر مبارک ویلې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا 2 لکه مربع میل علاقه باندې حکومت کړی دی او داسې بادشاه او داسې چې کاپیران به هم د هغه نه یریدل په منبر باندې ناست دی او یو سړی راغی او د عمر فاروق رضی الله عنه جوړې ته اچیو کتل نو 11 که 12 پیوندونه پکې لګېدلي دي دې ځای کې ځای شلېدلی دی هغې ته یې د سرمنې ټوټه اچولې ده دلته ځای شلېدلی دی هغې ته یې د سرمنې ټوټه اچولې ده دومره پیوندونه پکې لګېدلي دي او د عجز د مخکې دې ځای کې اډوکې راوتي دومره به څه نه میلاوېدل نو زندګي ډېره زیاته تنګه تېرېده د بیت المال به خو ته تنخوا میلاوېده خو ډېره معمولي ګزران یې ډېر زیات تنګ و سخت حضرت علی کرم الله وجهه کېناست او ځان سره نور صحابه هم کېنول چې ګوره عمر فاروق رضی الله عنه خو د مسلمانانو بادشاه دی او خپل کار نشي کولی د مسلمانانو په کارونو کې اخته دی او د پاک پیغمبر مبارک نږدې ملګری دی او دا خو دته چې د میاشتې کومه تنخوا میلاویږي ډېره زیاته کمه ده د ده او د ده د کور والا زندګي په ډېره تنګ او په مشکله تېرېږي نو په خپلو کې مشوره وکړه دا تنخوا به ورله لږه دغه بیت المال نه دا به ورله لږه زیاته کړو نو چې دا زیاته شي نو دا جون به یو پوچې خشته شي پراخه به شي لږ د رزق دا تنګي به ترې ختمه شي دا به عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي څوک چاړه نه شو کولی چېرې دا تنخوا درله زیاته سوچ یې وکړو د عمر فاروق رضی الله عنه لور ده حضرت حفصه رضی الله عنها او دا په رسول الله مبارک باندې واده وه نو دا ام المؤمنین ده دا یې ډېره خوښه ده ورېږه هغې ام المؤمنین ته وایو
حضرت علی کرم الله وجهه راغی او ځان سره نور مرګري راوستل هغې ته وی او ای ام المؤمنین ستا د پلار او د عمر رضی الله عنه زندگی ډېره زیاته تنګه ده ډېر په مشکل ژوند تېرېږي خوراک ډېر زیات کم دی نو موږ دا مشوره کړې ده چې د بیت المال نه د ده را تنخوا ماهانه یو کوچې زیاته کړو نو ته ورته ووایه که هغه په دې سر راضي کېږي نو دا به ورته لږه زیاته کړو خو دا به زیاته شي خو دومره ده که تپوس یې د نه وکړه چې دا درته چا ویلي دي نو زمونږ نومونه به ورته ګورې بلکل نه علي هغې وې زه موقه سارم حضرت حفصه رضی الله عنها یو ځل موقع وموندله عمر فاروق رضی الله عنه ته وی ای امیر المؤمنین ستا ملګري راغلي او د پاک پیغمبر مبارک صحابه راغلي او هغوی وایي چې د امیر المؤمنین هغه ګذران او زندگی دا ډېره زیاته تنګه ډېر په تکلیف یې وخت تېرېږي د بیت المال نه تنخوا ډېره زیاته کمه ورته میلاویږي نو زمونږ دا اړه غواړي چې ده ته بیت المال نه تنخوا لږه زیاته شي عمر فاروق رضی الله عنه په غصه شو وی دا درته چا ویلي نومونه راته وښایه حضرت حفصه رضی الله عنها ورته وی هغوی را باندې پابندي لګولې ده چې مشوره ورله ورکه نومونه به زموږ نه خیر ورته وی ای حفصې که تا ما ته د دې خلکو نومونه ښولې وې ما به داسې سزا ورله ورکړې وه چې د هغې هغه نښې به د دوی په دې وجودونو باندې پرتې وې داسې سزا به مې ورکړې وه دوی ما ته چل خی او بیا ورته سوی حفصه ستا جون خود امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لږ د هغه زندگی راته بیان که د هغه څه حالت حضرت حفصه رضی الله عنه ورته سوی وی د ښکلې پاک پیغمبر مبارک د هغه چې کوم بالښتو نو هغې کې د مالوچ او د سپنو په هغې کې د کجورو پاڼې وې پاڼې د سرمنې بالغ او په هغې کې د کجورو پاڼې او رسول الله مبارک سر ته به هغه بالغ پروت او د پاک پیغمبر مبارک یو کمبلو نو هغه کمبل نیم باندې ځان ته اچولو نو په ژمي کې به په نیم باندې سملاسته او نیم بیا په ځان باندې راواچو د بړستنې کار به هم ته اخیسته او د تولې کار به هم ته اخیسته او د دواړو جهانو د سردار مبارک یوه جوړه وه هغې باندې کې به زندګي تېروله او یو بله جوړه وه لکه بعضې وخت کې سړی چې ته ځي راځي نو ځان له لږه ښه جوړه ساتلي نو یو بله جوړه وه نو د جمعې په ورځ بیا مانځه ته هغه بله جوړه اچوله او چې کله را بار نه به دا وفدونه راتلل نو بیا به هغه بله جوړه اچوله بس دغه دوه جوړې وې د رسول الله مبارک او قسم په الله چې څو ورځې موږ کره کور کې په نغري کې اور نه دی بل شوی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د دواړو جهانو سردار مبارک داسې زندگی تېره کړه په یو لاره باندې لاړ بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه هم داسې ژوند تېر کړی دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زندګۍ ته وګوره بیبي ورته وی الواته مړه شوی دی او د مسلمانانو بادشاه دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی ما سره خو دومره څه نشته چې الوا د الله پرې پخه کړم دا لوی انتظام وکړم وی زه هغه بیبي یې ورته وی زه به څه چلو کړم نو د بیت المال نه به ورته روزانه داسې لږ شی راته نو د هغې نه لږ وړه د زیتونو تیل یو ساس کې به یې بچت کول ډېره موده پکې تېره شوه لږ معمولي وړه یې بچت کړل لږ تیل یې د زیتونو بچت کړل نو دغه بیبي یې راله او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورته وی نن خو موږ به الوا پخو ته به هم الوا خورې موږ به هم الوا خورو ورته وی تیل کم دی اوړه کم دی وی دا دومره موده مې لږ بچت کوله نن مې داسې لږ بچت کړی دی لږ تیل مې بچت کړی دی په هغې کې به الوا خورو په هغې کې به اوړه خورو وی ورشه ته راوړه هغه اوړې ترې واخیستل او هغه تیل هم ترې واخیستل وی را چې دا بیت المال ته یوسمه او وی پته ولګېده چې زمونږ ګزاره د دې نه په کم هم کېږي څومره به دې دروازې کمول ته وی دومره به مې کمول هغه بیت المال ته یوړل وی دومره زمونږ په روزمره خرچه کې دونه کمه کړه نه بیبي الوا خوړه او نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه الوا خوړه نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د دواړو جهانو د سردار مبارک زندگی او حبسې دغه
په یو لار لاړ. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه شانتي زندگی وا لاړ په یو لار د دواړو جهانو سردار مبارک سره میلو شو. او که زما زندگی د هغوی نه جدا شوه او زه په بله لاره باندې لاړم او د هغې خپلو ملګرو سره به بیا میلو نشم چې څنګه هغوی زندگی تیره کړې ده هغه شان ژوند به زه تیروم. دغه د صحابو زندگی ورونو د مسلمانانو بادشاه مال سره محبت نشته. تنگ زندگی د مسلمانانو د بادشاه او د صحابو تنگ زندگی. نن لخپل ځان ته وګوره کنه د رسول الله مبارک دوه جوړې یروره سار چې دفتر ته ځې نو د هغې دپاره د ځان له جوړه ده او چې د دفتر نه راشي نو بیا غاوي ځان ده کې نو بیا بله جوړه واچې او چې کله د شپې وده کېږي نو ورشه د شپې غراله راواله نو بیا بله جوړه واچې. ستا د روزانه زندګۍ دپاره درې جوړې دي درې او د امام الانبیا جوړو ته وګوره نو بیا دې د اوړي دپاره بېلې جوړې دي. ښه نو هغه به نری جوړی چې نو چې کله جمع شي نو بیا به زنانه د جمعې د اوړي هغه جامې سنبال کړي نو د جمعې هغه به راوباسي نو د جمعې دپاره بیا بیلې دي نو د سپرلي د موسم دپاره بیلې دي نو د خزان دپاره بیلې دي او دغه رنګې د بچو دپاره بیلې دي. لږ ګرمي شي پرې جومات کې او پکینی لږ سوچو که کنه د دواړو جهانو سردار مبارک بناستو صحابه به حدیث د کول پاک پیغمبر مبارک باندې به خولې راتلې غټې جامې به وي پکې کم ځای او د پاک پیغمبر مبارک طالبانو ته پکې کم ځای. نن سبا خو چې محله کې کم کسان د جومات په خوا کې دي زمونږ د پښتنو متل دی وایي د سیند په خوا کې وایي ته تږې نو دا د سیند په خوا کې تږي خو چې د خطبې ټیم شي نو صاحبه خان بابا به را روان شي نو زه جانبات به ورسره وي نو جومات خو بیا ډکي زه ینمه نو لاره کې بیا واچئ. دا د سیند په غاړه هغه تږي د سیند په غاړه الله د جمعې د ورځې د ثواب نه بدقسمته ته محرومه شوې د سیند په غاړه تږي. دا زمونږ عبادت سره وخت نه جومات کې ګرمي ده پکې نی او ګڼم زیاته ده زه بس جا نماز به د کور نه وارو په دې لاره کې به وکړو په تیاره کې به ورشو. الله الله مال سره محبت نه دی پکار. د دواړو جهانو سردار مبارک لی او صحابي راغی ورته وایي د الله رسوله زما باغ دی باغ او د هغې باغ هغه لیڼ زه سیده کوم نو په هغې کې زما یو ګاونډي دی نو د هغه پکې لس بوټي راځي او د هغې نه دیوال وامه نو ته زما دې ګاونډي ته ووایه چې دا لس بوټي په ما باندې راخرڅ کړي نو زه به یې د هغه نه په بیه والمه نو زما د باغ هغه لیڼ به م سیده شي او زه به تې دیوال ته وکړم. ځکه په عربو کې اکثر د دې باغونو نه به دیوال نه ته وو نو باغوان سره به پکې ښځو او بچو بدن نه کار کوو. د دواړو جهانو سردار مبارک هغه صحابي راوغوښته چې هغه راوغوښته نو هغه راغی د چا چې لس بوټي نو هغه ته پاک پیغمبر مبارک وایي یاره یو خبره درته کوم ستا لس بوټي دا د پلانکي په دې باغ کې راځي نو دا بوټي راله راکه چې د هغه له ورکړو. هغه مخیارو پاک پیغمبر مبارک ته وایي د الله رسوله مشوره ده او که حکم دی. پاک پیغمبر مبارک ورته حکم نه کوم مشوره دله درکوم. د حضرت عایشې رضی الله عنها وینځه وه حضرت بریره رضی الله عنها نو عایشې رضی الله عنها آزاده کړه نو دا د مغیث په نکاح کې وه هغه خاوند دی غلام او دا قاعده ده چې یو وینځه آزاده شي نو هغې ته بیا اختیار دی که هغې غلام خاوند سره پاتې کېږي او که نه د هغه نه ځان وباسي نو د هغه دا ډېره زیاته خوښه وه نو دی هغه سره ځان پاتې کول نه غوښتل او معیس رضی الله عنه به په دې لارو کوڅو کې ګرځېده او د اوښکې به په دې ږیره باندې پرېوتې او دې بریرې پسې به شاته روان. نو د دواړو جهانو د سردار مبارک د بیبي د عایشې رضی الله عنها وینځه وه نو پاک پیغمبر مبارک ورته بریرې ورته ویې د معیس سره پاتې شه وی د الله رسوله مشوره راکړې که حکم راته کې پاک پیغمبر مبارک وی حکم نه کوم ولې که حکم وکړم او ته بیا دې ورسره زندګي نه تېرېږي وی حکم نه کوم زه وایي چې حکم نه کوې نو مشوره ده ما خپل اختیار دی ځکه منم او که نه منم وی مشوره نه منم او که حکم کې حکم منم. نو دغې صحابي دغې بوډا ته د دواړو جهانو سردار مبارک وی وی د الله رسوله تا چې ما ته د لسو بوټو دا خبره وکړه چې دا دله ورکړه
نو دا راته حکم کې او کدا مشوره ده پاک پیغمبر مبارک وته حکم نکو مشوره ده وی که حکم کې خو بیا خبره ده او که مشورې نو نه منم مشوره نه ورکوم ولدا بوټي بیا وته د دواړو جهانو سردار مبارک وی خزه یو بل خبره درته کوم دا لس بوټي په ما باندې په بیا را خرڅ کا زبې در له پیسې درکم ته په ځان له نور والا وی دا الله رسول حکم کې که مشوره را راکې وی نه مشوره د حکم نه دی وی چې مشوره راکې وی نه خرڅوم در باندې بیا د دواړو جهانو سردار مبارک وته وی یو بل خبره درته کوم دا لس بوټي په ما را خرڅ کا او د دې په بدله کې به رب العالمین تعالی په جنت کې باغ هم درکړي او الله به درله په جنت کې کور هم درکړي ذمہوار د باغ او د کور به زم ضمانت یې زه کوم وی د الله رسول حکم کې که مشوره وی مشوره وی تیار ورته نیمه لس بوټې نه ورکړه بعضې وخت چې انسان لږ بوډا شي که نه نو به هغه بیا خپله زندګي ده یو بوډا سړی ډاکټر له لاړه یاره ډاکټر صاحب وایي دا غوږونه مې سم کار نه کوي دا درانه درانه دي خبره نه اورمه وایي دا ټوله د بوډاتوب وجه ده یاره ډاکټر صاحب چې په لاره ځمه پې مې مړه قیسو سوزله درزون نه بد شومه وایي دا بوډاتوب دی یاره ډاکټر صاحب چې کله په لاره باندې ځمه نظر مې هم سم کار نه کوي یاره وایي دا هم بوډاتوب دی یاره ډاکټر ټیپ غاښونه مې هم ټول پرېوتله وایي دا د بوډاتوب وجه ده که نه یاره ډاکټر صاحب معده مې هم سمه کار نه کوي وایي دا د بوډاتوب وجه ده کونټۍ هغه ته اوچته کړه وایي ستا هغه داسې داسې وکړم خو چې کومه خبره کوم نه د بوډاتوب وجه ده وایي دا چې دې څه وکړل وایي دا هم د بوډاتوب وجه ده یاره دماغ خو کار کو کزل به دې نه کوله کونټۍ ته به دې نه کولې دا هم د بوډاتوب وجه ده نو د بوډاګانو خپله بیا زندګي نو دغه صحابي ورته وایي نه خرڅو یو بل صحابی ناستو امیر صحابی دی او د قبا مالدار صحابی دی او الته د زرو کجورو باغ دی مشهور باغ دی چې دی لاړ هغه د دواړو جهانو سردار مبارک ته کېناست د الله رسوله دغه بوټي چې دا درته ووې چې دا مال راکه دا لس بوټي او د دې په مقابله کې به تا ته په جنت کې کور هم میلو شي باغ به هم درته میلو شي او ذمہوار یې زیمه دا وعده د سره ده که دا ما سره هم ده که دغه بوټي هم دا بوټي دله زه درکم ماله به الله په جنت کې کور راکي ماله به الله په جنت کې باغ راکي ته به مې ذمہوار شي پاک پیغمبر مبارک وتی تا سره هم وعده ده دا بوټي که تا راکړل تاله به الله په جنت کې کور درکي الله په جنت کې باغ درکي ذمہوار به عظیم ضمانت یې زه کوم بډ ډېر زیات خوشحاله لاړ دغه صحابي پسې دغه بوډا پسې هغه ته وایي یاره وایي ته ما پېژنې هغې د کور روغ که ورته وایي نه وایي د قبا د پلانکي نوم دی اورېدلی دی هغه ورته وایي ښه د قبا هغه ماردارترین سړی یادی وایي یا وایي هغه زه یم که نه وایي ښه ورته یې زما د باغ نوم خو نه دی اورېدلی تا د قبا د هغې ورته وایي هغه زر بوټي چې دي پکې او هغه خشته مزېدارې کجورې کوي او ډېرې کجورې کوي هغه وایي یا وایي د هغې خو خلک ډېر زیات صفتونه کوي وایي ښه زما د باغ صفت ته مې اورېدلی دی وایي یاره ډېر ناشنا باغ در الله درکړی دی ښه وایي یو سودا پسې راغلی دغه لس بوټي دا په ما را خرڅ کا او زما په قبا کې چې کم د زرو بوټو باغ دی هغه به تاله د لسو بوټو په بدله کې درکړم چې ده ورته راسې وکتل که نه نو دا مخې روښانه شو چې د زرو بوټو باغ راله راکوي د قبا باغ راله راکړي ډېرو کجورو والا وایي بلکل مې دله درکړې بس دا ستا هغه ماله راکړه وایي بس صحیح ده وی زما شوي لس بوټي وی یاو د دواړو جهانو سردار مبارک له راغی د الله رسوله هغه بوټي ما تاله او الله له درکړل د جنت د باغ په مقابله کې د جنت د کور په مقابله کې پاک پیغمبر مبارک ورته بلکل ټیک ستا ستا د جنت د کور او د باغ ضمانت په ما ذمہوار یې پاک پیغمبر مبارک د خوانه روان شو قبا ته لاړ بچی ښځې په باغ کې دي کور په باغ کې د باغ په خوا کې ودرېد اواز یې ورکوي د پلان کې مورې ښځې وله اواز ورکوي ته یې راځه باغ ته که نه ورته یې ویې نه باغ ته در کېږم نه د دې ما سودا وکړه دا ما خرڅ کړی دی بچي م روباسه کډه هم رابار کړه ښځه ورته وایي په چا دې خرڅ کړی دی باغ وایي په رب العالمین مې خرڅ کړی دی پس څه دې خرڅ کړ وایي د جنت د باغ په مقابله کې د جنت د کور په مقابله کې هغه هم د رسول الله مبارک صحابیه وه وایي قسم په الله خاونده که دومره د ګټې سودا دی چې ته په جون کې کړي
ډیره د ګټې سودا دې کړې ده نو په سکندونو کې در ووتو هغه بچیم د هغې باغ نه روغ کړل او هغه سامان یې هم د هغې باغ نه روغ کړ وی ډېره زیاته خوشحاله یم ډېره د ګټې سودا دې کړې ده د دواړو جهانو د سردار مبارک صحابو ته وګوره که نه الله له څه نه ورکوي د جنت په مقابله کې او د جنت د باغ په مقابله کې څه نه ورکوي څه نه ورکوي راشه موږ ته وګوره او زموږ کارونو ته وګوره الله الله که یو سړي له ورشې چې یاره مدرسې له یو پوچې پیسې یاره بلا مدرسې دی نو بلا طالبان دي نو الله الله یاره وی خو مې نه خو د خولې له مې راله به صوبې ویم پرېږده مې نه څه به ځان له ټینشن زیاتومه ما ته به راوګوره زمونږ دې ځای کې مدرسه ده روډي ګرام جرندې سره تاسو ته پته ده الحمدلله مدرسه ده محتمم مولانا عبدالباقی جان مولوي صاحب دی او ناظم چې کوم دی دا سمیع الله دا خلیفه دی زما صرف درس سره کار دی زم پکې مدرس یم او نورم پکې مدرسان دي الحمدلله زمونږ په میاشت زمونږه دروازې 1.5 من غنم دا زمونږ اوړکو دروازې ده ډېر اوړکو 1.5 من غنم 15 منه غنم دا زمونږ په میاشت کې لګي نو موږ داخلي هم سخت کال ډېرې په وخت باندې بند کړې په دې وجه باندې چې هغلته 15 د منه اوړه شي د میاشت کې نو ته په خپله سوچ وکړه نو په کټوۍ به څومره خرچه راځي په غوړو به څومره خرچه راځي هلته د ګیز بیل نشي هغلته د بجلی بیل نشي نو د لنګر هغه خرچه زیاته نو موږ مخصوص هغه بس بیا هم لنګر طالبانو ته مې که چې د بار راځي هغه به راځي او چې کوم مقیم دی هغه نه هلي ښه نو زمونږ د مدرسې د ماخانه دي څه دي د ماخانه نو زما په خیال 83,000 روپۍ دي او د 80,000 نه کمې دا په میاشت کې زمونږ راټولیږي بس هغه هم پرې ملګرو باندې ښه ودري نه خلیفه ورپسې وګرځي نو د میاشت کې دغه 80,000 روپۍ راټولیږي وی یو سړي راته وی چې یاره خلک خو به هغوی له ډېرې پیسې ورکوي وی ستاسو دوست دی وی ما ورته وی چې تا راله چته راکړي دي نو نور به راله څه راکړي نو پرون مې هغه ته خبره کوله هغې خلیفه ته ما یې دا دومره موده خو ته موږ سره ناظم پاتې شو 8 کاله شو په دې مدرسه کې موږ ناست شو دا یې د مدرسې طالبان هم پکې ناست دي ما یې د دومره موده کې د مدرسې ته چا د غوړو یو ټیم راوړی تاسو چېرته لیدلي چې عبدالباقي له چا پیسې ورکړي دي ما له چا پیسې راکړي دي اوسه پورې تا چېرته یو موټر کې څوک لیدلی دی په 8 کاله کې چې مدرسې ته راغلي او څه یې ورکړي مدرسې له صرف یو ځل یو کس راغلی ما ته یې وی یاره مدرسې ته څه حاجت دی پوه شوې هغه ته ما وی دا دومره حاجت دی 1 لاک دی که سره پاس 1 لاک روپۍ راله هغه راکړي 400 کې اوسېږي الله دې ورله زندګي ورکړي والد صاحب وفات شو الله دې مغفرت نصیب نو دغه راغلی دی ما یې تو وښایه چې په دې دومره موده کې د مدرسې ته یاره یې تورمزو څوک راغلي یا د پیښور څوک راغلي یو روپۍ چنده دې مدرسو ته دې مدرسې ته دا راوړي اوسه پورې چا راوړي یوم وی بل به ورکوي بل وی بل به ورکوي په دغې پیسو دا موږ استادان له تنخواګانې ورکوو نو یو کس دی پکې نوم یې نالم بیا غیبت کې راځي د هغه په کوچي بازار کې صیبه دوکان نشته د هغه په پیښور کې شته د هغه بلا مال او دولت دی ټوله ورځ دی پسې منډې تړي د هغه ښه برابر مالدار نه هغه به 2,000 روپۍ ورکولې نه هغه 2,000 روپۍ بند کړې نو ما ورته وی ګوره دا د استادانو تنخواګانې دي نو دې کې ستا ثواب کېږي بل مدرسه کې چې ته ورکې نو یو پویارو ته د هغې ثواب الله درکوي هسې غریب له چې ورکې یو پلس مدرسه کې یو پویا یاره دا خرچه ده او دا 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 ده دومره خبرې روکې که نه یاره ما وی چنده خو تا له کور غواړي تا له چنده ما ته پته ده اوس که نوم والم قسم دې دا نهال لاله هم پېژني دومره مال او دولت چې حیران بشي دا نور مرګې هم پېژني اوس ما وی ته لږ سوچ وکړه د 2,000 ته دم لا ماته ده الله به بل څوک پیدا کړي د 2,000 په ځای به 15 ورکوي د دې نورو مدرسو دا محتمین تنخوا پسې ګرځي اوسه پورې په دې جمعه کې به ډېر کم موږ ویلي موږ تنخوا پیسو چندو پسې نه ګرځو موږ وایو الله د دنیا دا نظام چلی د دې مدرسې به هم چلی خو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي ان فی المال حقا سوى الزکات ستا په مال کې د زکات نه علاوه هم حق شته ولې دا مسافران غریبانان طالبان به څه کوي ته به خورې هغې باندې به لوږې تېرېږي تا ته به پکې وي هغوی ته به پکې ني ستا به جامې د هغوی به جامې ني نه
په زکات نه علاوه ستا په دې مال کې حق ستا، نو مال سره دومره محبت مه ساته او دا مه وایه چې په دې به د ما دا مال کم شي. د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی نو هغه زندګي ډېره زیاته سخته باندې تېرېده، کله موړ او کله وږی. موسی علیه السلام ته وایي چې کوهي تور ته لاړ شي نو ما رب العالمین ته یاد کا چې یا الله د هغې پلان کې زندګي ډېره تنګه ده، نو د هغه د ټول ژوند چې د هغه او د بچو کم رزق مقرر کړی الله ته وایي چې بس په یو ځای موږ له راکړي، بس یو میاشت نیمه په مړه باندې به وغرونو لږه سرخو به وړو کو که نه، او زه چې مرونو بس مړه به شو. موسی علیه السلام چې لاړ الله ته وی یا الله ستا یو بنده راته ویلی دی چې الله ته ووایه چې د هغه او د هغه د بچو د ټول ژوند څومره رزق دی په تقدیر کې لیکلی ټول په یو ځای بس غواړي. الله وی صحیح ده، بس د غنمو یو څو بوجې الله ورکړه او داسې یو څو چیلې ول الله ورکړې ولې راولېږه. موسی علیه السلام ورغی وی دا یو څو بوجې راغلي او بس وته یې دغه رزق ته ګورې ګزاره کوې، اوس یې چېرته په یو میاشت نه مه کې ونه وقې وی بس غم یې مه کوه. کال پکې تیر شو، موسی علیه السلام یې هغې سړي لږ معلومات پکار ځکه یو څو بوجې غنمو یو څو چیلې وي چې څه چل به شوي چې حضرت موسی علیه السلام راغی ناشنا بنګله او ښکلې غټ کور دی او بار میلمانه ناست دي او د هغه یاران دوستان راغلي او د کور نه دا ناشنا خوراکونه روزي او سور سار کې خوراکونه کېږي. موسی علیه السلام وی چې الله خو وی چې دغه بس د رزق دی او دا خو بلا میلمانه او دا بنګله دا له کوم ځای نه راغله. حضرت موسی علیه السلام چې بیا کوه تور ته الله سره هم کلامي وشوه، یا الله وی تا خو ما ته ووی د هغه دغه مخصوص رزق و بلا خوراک وکره پروت دی میلمنو له ورکوي او ناشنا کور یې جوړ کړی دی خو ډېر مخکې تللی دی. الله ورته ای موسی د ده دپاره چې ما کم رزق مقرر کړی وم دقه وبس، خو ده د نفع او د پیدې تجارت شروع کړ. هغه تجارت دا شروع کړ زما په لاره کې غریبانانو له ورکول شروع کړل او چې زما په لاره کې څوک یو شی ورکي د هغې بدلې خو لس یو په لس خامخا ورکو او چې وغواړم د هغې نه زیات یې ورکوم نو ده په غریبانانو چې به لږ ولګو یو ولګو نو ما به لس ورکړل، ده به بیا یو ولګو نو ما به لس ورکړل، نو په هغې تجارت کې دا بنګله جوړ کړو دا مال زیات شي. نو دا مه وایه چې مدرسې له به ورکم او دا به کم شي، نه دا به رب العالمین زیاتی او که نه ته وایه چې نه ورکوم الله به در باندې بیماري راولي، الله به در باندې بل مصیبت راولي، هغه مدارس او جوماتونو د هغې سیسټم به رواني په تا به الله مصیبت راولي. نو مال سره رونو محبت مه ساته، محبت بچا سره ساتو؟ الله سره، د الله پیغمبر او دین سره به ساتو او بغیر د مال او د دولت نه او د کور نه او د دې نه زندګي هم نه تېرېږي، دا به ګټو خوړه ته به محبت د هغې نه ورکوزو دو کې. یا الله زمونږ راضي شي، الله موږ د خپل قهر نه وساتې، الله موږ د خپل عذاب نه وساتې، د دواړو جهانو خیر راله پروردګار راکې. اخر وخت په خولې دا کلمه روانه کې لا اله الا الله محمد رسول الله.